زه سیام الدین پسرلی له تیرو څو کلونو راپدې خوا پیژنم. دا یو تکړه فعاله ځوان دی. دی د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو ویان پاتې شوی دی. پسرلی صاحب یو تکړه ځوان دی. د بالاخره اقدام وکړي چې یو بزنس سنټر جوړ کړي په نامه د بزنس ډاکټر. نو د په دې بزنس کې یا په دغه سنټر کې د خپل فعالیتونه کول، زه بالاخره دې ته اړ شوم چې زه هم باید یو بزنس ولرم. د یو ځوان په صفت راغلم، له ده سره د مشورې په خاطر باندې زه د سره مشوره وکړم. چې کله مې پسرلی صاحب له نږدې ولیده، د سره مې مشوره وکړله د یو نوي بزنس د پیل لپاره. نو ده ماته داسې مشوره راکړه چې د یو ځوان په صفت باندې هغه مشوره ماته په لومړي ځل باندې د منلو وړ وه. ما غوښتل چې زه په یو ډېر یو وړکي مورد باندې مې د سره مشوره وکړه چې زه غواړم په دې اړه بزنس شروع کړم. خو د پسرلي صاحب له لورې ماته داسې مشوره راکړل شوه د یو بل بزنس په تړاو باندې، او دغه مشورې زه دې ته وهڅولم چې زه بالاخره خپل فکر بدل کړم او د ده د فکر مطابق د ده د مشورې په اساس باندې زه بل بزنس ته مخه کړم. نو فلهذا زما پیغام ټولو ځوانانو ته دا دی چې که یو فکر سره راځئ نو دلته څو فکرونه دي. تاسو به څو فکرونه درکول کېږي. تاسو به د بزنس په اړه باندې، تاسو د بزنس د پرمختګ په اړه باندې، د سوداګرۍ د پرمختګ په اړه باندې مشورې درته درکول کېږي. نو دا یو ښه ادرس دی. زما پیشنهاد، زما وړاندیز ټولو ځوانانو ته، هغه ځوانان چې په لاس کې د تعلیم اعلی لاس کې لري یا پیسې لري په لاس کې، لاره ترې نه ورکه ده چې څنګه زه بزنس شروع کړم، څنګه په خپلو پښو ودرېږم. نو زما وړاندیز، زما پیشنهاد ورته دا دی چې راشئ. بزنس ډاکټر په نامه باندې یو مرکز دی چې د دې مرکز مشري سیام الدین پسرلی کوي. دلته راشئ، د سره مشوره وکړئ. د دې مشورې بالاخره تاسو ته د دې زمینه برابروي چې تاسو بالاخره په خپلو پښو ودرېږئ او خپل تجارت، خپله سوداګري، خپل د شخصي امکاناتو د ترلاسه کولو یا د خپلو پښو درېدو لپاره تاسو زمینه سازي کولی شئ.